بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو زمونږ اساس نننی درس د لیکسیون 43 یعنی 43م درس د 43 په لابو سابقا داسې لیکل کیږي. ښه ګران دوستانو شروع کوو د درس دلته وایي چې ماین فامیلی ماین بروف یعنی څه ماین فامیلی خو پیژنې دوستانو چې زما کورنۍ ماین بروف یعنی د زما کار. ښه په دې ځای کې وایي چې ویر از داس یعنی مثلا دغلته دوه ښځې دي او د یوې عکسونه راوړي، مثلا دا بله د پوښتنه کوي په عکس کې ورته وایي چې دا په دې عکس کې دا څوک ده دا څوک ده، مثلا داسې یو چې پوښتنه کوي. دلته وایي چې ویر از داس مثلا یعنی ویر یعنی څوک، از دا داس یعنی دا، مثلا دا څوک ده، مثلا داسې جمله راځي. خو لیکن په دې ژبه کې داسې راځي، موږ تاسې ژبه کې داسې راځي. ویر از داس یعنی دا څوک ده. فامیلین فوتوز هوغن زی ordnen sie die Fotos den Hortexten zu یعنی څه ګوري دوستان دغلته مې دغه خط درته کش کړی که مثلا دغه جمله هورتکستن څو درته هورتکستن مثلا دومره جمله که درته سخته وي تاسې کولی شئ چې هورتکستن مثلا داسې ووایي. ښه دا څو خو بیل ده، دا بیا ورته بیل هم وویلی شي. ښه فامیلین فوتوز یعنی کورني عکسونه. هوغن واورئ زی تاسې اورتنن جملې جوړې کړئ زی تاسې د فوتوز یعنی د عکسونو دین بیا هورتکستن څو یعنی په آډیو کې واورئ که نه، یعنی بیا عکس یې واورئ بیا تاسې ورته جملې جوړې کړئ. ښه نو اوس امیدوارم تاسې په هغه پوه شوي یئ. دلته مخکې راځو په دې ځای کې مثلا وایي دلته ګورئ دوستانو په دوه ډوله کې دي که مثلا تاسې هر قسم خپل ماشومان چا سره معرفي کوئ یا څنګه داسې وایي ماین کینده یعنی زما ماشومان، او داسې موږ سره ویلی شي چې ماین سون اوند ماین توخته یعنی دا زما زوی او زما لور، او مثلا من یعنی زما مثلا که د ښځې نه دا که ښځه یې دغې نه دا پوښتنه څوک وکړي هغه بیا ورته چې من دا زما میړه ده، او که د سړي نه پوښتنه وکړي چې ماین فرو یعنی دا زما هغه د ماین فرو یعنی زما ښځه. ښه بیا وایي چې ماین الترن یعنی زما مور و پلار، ماین فاتا یعنی زما پلار، اوند ماین موتا یعنی او زما مور، ماین اوما یعنی زما نیا یا انی، ماین بغودا یعنی زما ورور، اوند ماین شوستا یعنی او زما خور. ښه امیدوارم دوستانو تاسې په دې باندې پوه شوي. اوس لاندې راکوزیږو. ښه په دې ځای کې وایي چې über ein Foto sprechen یعنی څه über په باره ein یعنی یو فوتو یعنی عکس sprechen یعنی خبرې، یعنی د یو عکس په باره باندې په باره کې خبرې یا د یو عکس په باره خبرې. ښه مثلا د چې په عکس کې څوک چاته معرفي کوي هغه په باره کې راځي. ښه دې ځای کې وایي چې لیزن زی د انتورتن یعنی لیزن ووایي زی تاسې د انتورتن یعنی جوابونه یا جواب. مثلا ګورئ دوستانو پاس سر کې دغه سوال شوی چې ویر است داس یعنی ویر یعنی څوک، است داس یعنی دا یعنی دا څوک ده. ښه اوس مثلا هغه بله ښځه مثلا جواب ورکوي داسې ورته وایي داس یعنی دا، است یعنی دا، ماین یعنی زما، من یعنی میړه یعنی دا زما میړه ده که نه، داسې وایي دا زما میړه ده مثلا، یا دا هم دغسې وایي. ښه ایر هایست محمود یعنی ایر یعنی هغه، هایست یعنی نومیږي، محمود یعنی محمود نومیږي. ښه دې ځای کې وایي چې داس است ماینه فراو یعنی که دا پوښتنه چیرې د سړي نه وشي نو سړی بیا داسې کولی شي چې داس است ماینه فراو یعنی داس یعنی دا، است یعنی دا، ماینه یعنی زما، فراو یعنی ښځه یعنی دا زما ښځه ده. ښه اوس هغه ښځه څه وایي مثلا په دې ځای کې وایي چې ویر مثلا دا ویر لیکي. ښه ویر مثلا داسې وایي که اوس تاسې هر یو وایي ویر زند سایت 20 یارن فهیرتت یعنی څه ویر یعنی منګه، زند یعنی دواړه، سایت یعنی وخت، سایت یعنی هغه ده داسې د ساعت وخت نه ښیمه درته یعنی د کم وخت نه. ښه ګورئ دوستانو دغه وخت یې دغلته دا وګورئ دا د دې وخت نه چې دا شاو ناوې راغه کوي که نه خلک بیایي مثلا سایت یعنی د دې وخت نه 20 یعنی شل، یارن یعنی کلونه، فهیرتت یعنی واده کړي یا واده شوي. مثلا د زمونږ د واده ګورئ دوستانو موږ تاسې پښتو کې وایي چې زمونږ د واده شل کاله کېږي داسې وایي که نه، خو لیکن په دې ژبه کې داسې وایي wir sind seit 20 Jahren verheiratet یعنی زمونږ د واده شل کاله کېږي یعنی دغسې. یا مثلا داسې وایي چې ویا یعنی مونږ، زند یعنی دواړه، سایت یعنی وخت، 20 یعنی شل، یارن یعنی کلونه، فهیرتت یعنی واده شوي یعنی د شل زمونږ دواړو د واده وخت شل کاله اوښتی که نه، داسې مثلا وایي. ښه
امیدوارم به هر حال چار څنګه تاسو جوړیږي ورسره په پښتو کې لیکن معنا یې دغه چې زمونږ د واده 20 کاله کېږي ښه نو دغسې ښه په دې ځای کې وایي چې das ist mein Bruder پجوتر یعنی څه das یعنی دا ist یعنی دا mein یعنی زما Bruder یعنی ورور یعنی دا زما ورور ده په دغه ځای کې کوم یو ورته ورور ښیي ښه پجوتر یعنی پجوتر نوم ده und او das ist meine Schwester یعنی او und یعنی او das یعنی دا ist یعنی دا meine یعنی زما Schwester یعنی خور ده انابیل یعنی نوم ده ښه په دې ځای کې وایي چې das sind meine Eltern یعنی das یعنی دا sind یعنی دواړه meine یعنی زما Eltern یعنی مور پلار دي مثلا په دې ځای کې دی عکس یعنی هغه کړی ښه بیا وایي چې meine Mutter ist leider schon tot یعنی څه meine یعنی زما Mutter یعنی مور ist یعنی دا leider یعنی د بدقسمتۍ نه یا متاسفانه schon tot یعنی مړه ده ګوري دوستانو دغه شون چې دا کنه شون توت یعنی په دغه ځای کې اشاره دی ته ورکوي چې مخکې یعنی مړه ده ښه یعنی شون دا نه ده چې زما مور ښه مړه ده ښه ګورې دوستانو یو دوه قسمه شون دي ښه یو شون ده یو شون داسې ده ښه یو داسې ده یو هسې ده ښه نو مثلا دا شون یعنی ښه او دا شون یعنی مخکې زمان ته اشاره ورکوي ښه امیدوارم په دې باندې پوه شوي یو بل دا توت چې ده که نه توت یعنی مړ نو ګورې دوستانو سړی که ښځی خو مړ یعنی حتی چې ځانداره هر یو شی یعنی هغه مړ کېږي ګورې دوستانو اکثره دوستانو نظر ما چې مثلا کله خبرې کوي وایي من فاته خدای ناخسته که مثلا د چا څوک مړی مثلا په خبرو کې یادوي وایي من فاته توت یا هغه کپوت وایي څوک وایي من موته کپوت داسې کپوت جمله چې د انسان ته حتی چې ځانداره شی کوم شی چې نفس لري یا ساه اخلي هغه ته کپوت نه جوړیږي کپوت هغه شي ته جوړیږي لکه مثلا اسباب ورته کمپیوټر کړکۍ کور موټر دغسې شی نه ښه خلاصه زه به تاسو زودتره کم یو وایم او انسان یا ځانداره شی چې ده هغه چی شی کېږي توت یعنی مثلا هغه مړ کېږي ښه امیدوارم تاسې پوه شوي په دې ځای کې لاندې خط ته راکوزېږو دلته وایي چې mein Vater ist 67 Jahre alt یعنی څه mein یعنی زما فاته یعنی پلار ist ده 67 یعنی وشپېته یارې یعنی هغه یارې alt یعنی وشپېته کلن ښه نو په دې ځای کې وایي چې das sind meine Kinder یعنی څه das یعنی دا sind یعنی دواړه meine یعنی زما Kinder یعنی ماشومان یعنی das sind meine Kinder یعنی دا دواړه زما ماشومان دي ښه په دې ځای کې وایي چې مثلا ګوري دوستانو دغه ځای کې مثلا دغه دواړو ته چې لیکنه meine Kinder ښه اوس یو هغه کوي mein Sohn ist 8 Jahre alt یعنی زما mein یعنی زما زون یعنی زوی است یعنی دا 8 یعنی 8 یاری alt یعنی 8 کلن ده ښه په دې ځای کې چې mein Tochter 5 یعنی څه mein یعنی زما Tochter 5 یعنی څه زما لور یعنی 15 کلنه خو ګوري که یاري التې ونې د په چی شي باندې ګوري دوستان دغه ځای کې مثلا د دغه ځای نه را دا خواته مثلا خبره که کلونو ته اوښتي ښه یعنی د کلو په باره کې پوښتنه کوي باید پوه شئ او که چېرې تاسې غواړئ چې بیا پکې خبرو کې ووایئ بیا داسې کولی شئ چې meine Tochter ist دغه ځای کې به یو است را زیات کړي دغه ځای کې مثلا دا خط به لږ مخکې ځي 5 او دې خواته به بیا ورته یاري الت یعنی زما لور 15 کلنه ده دا 15 کلنه ښه ګران دوستان امیدوارم په درس باندې پوه شوي یئ او د راتلونکي درس به ګورم دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال چیس